دا درېیمه ورځ وه چې د انورشاه جسد د ښار د لویې څلورلارې په منځ کې په خاورین میدان پروت و. خلک ډلې ډلې نندارې ته ورتلل. د هغه ګلورین بشر چې د وینې له بهېدلو سره یې سپینوالی ژېړوالي ته میل شوی و د وینو له خاپونو سره تر پخوا هر کله ښایسته ښکارېده. شونډې یې په داسې انداز خلاصې پاتې شوې وې لکه مسکی چې وي. په اوله ورځ لږ خلک ورته راغلل، خو په دوهمه ورځ چې په ښار او اطرافو کې اوازه ګرځېدلې وه داسې خلک پرې رامات شول چې په کتلو یې ځای نه کېده. د هغه نوراني څېره، وچې شونډې، په وینو لړلی بدن او کلک تړلي بوټان داسې ترکیب و چې د هر چا د یوه واقعي مجاهد او شهید تنده پرې ماتېده. ځوانانو به چې ولید لاس په ډډو به ورته ودرېدل. د سپین ږیرو به یې په لیدو اوښکې راماتې، شمله به یې سترګو ته ونیوه او ځای په ځای به کېناستل. دا چې له جسد سره همیشه یو وسلوال عسکر ولاړ و، چا په خوله نه شوی ویلی، خو د کتونکو له خپه څېرو او اوښکو د خلکو احساسات معلومېدل. کله خو به ولاړ عسکر په کوم نفر غږ هم وکړ، څه د ابا زوی دی چې ورباندې ژاړې، که پېژنې یې ووایه او که نه زه لار وهه. خلکو عسکر ته ځواب نه ورکاوه، خو چې د هغه توجه به بلې خواته وه د انورشاه په مخ یې څادرونه او تسبیح ورتېرولې. د جسد له لیدلو او ستنېدلو سره اکثره خلکو ویل چې که هر څوک دی رنګ یې د واقعي شهید دی. په درېیمه ورځ د استخباراتو رئیس ته له بازاره خپلو منابعو آل ورکړ چې بازار کې د جسد ایښودلو د ګټې په ځای تاوان کړی. اوس ټول خلک وایي چې دا که رښتیا طالب وي نو بیا خو طالبان په حقه دي، ځکه 3 ورځې کېږي جسد لمر ته پروت دی، تر اوسه یې هېڅ فرق نه دی کړی. دا هغه ورځ دی چې د انتخاباتو تبه لا نه ده شکېدلې. له تبلیغاتي کمپاین او رایه اچولو وروسته د رایو د شمیرلو بهیر شروع شوی و. ټولو کاندیدانو ځانونه کامیاب ګڼل. د انتخاباتو کمیسیون په ولایتي دفتر کې به هره ورځ شخړې، لانجې او جنجالونه وو. د هر صندوق رایې څو ځله وشمیرل شوې او د ټاکنو له کمیسیون لاره ورکه وه چې څوک کامیاب او څوک ناکام اعلان کړي. ماسټر پیدا چې د انتخاباتو له ورځې بیا تر اوسه په خرنه کې وه، مسافري او تنهایي ورباندې غمېدلې او خپل نږدې ملګری ابراهیم هم د څو شپو په مخه راغوښتی و. دوی د انتخاباتو کمیسیون کې د کاندید ډاکټر بازګل په نمایندګي د رایو د شمیر څارنه کوله. ولاړ مازدیګر چې ماسټر پیدا او ابراهیم بازار ته راوتلي وه، کتلې چې عسکرو په خلکو پسې لښتې راخیستې او مرکزي چوک ته یې راغونډوي. دوی هم ورغلل. له یوه عسکر نه یې پوښتنه وکړه چې څه کیسه ده. هغه وویل دلته د طالبانو یو کس په جنګ کې لګېدلی و، د څو ورځې دلته پروت و، هیچا نه پېژاند. نن د استخباراتو رئیس راغلی، خلکو ته څو خبرې کوي او بیا هغه جسد خاورو ته سپاري. د عسکرو له بیان سره د ماسټر پیدا او ابراهیم هم سودا شوه. پر راغلو خلکو کې یې لار وکړه او جسد ته ورغلل. چې په جسد یې سترګې ولګېدې، حیران پاته او یو بل ته یې په معناداره نظر وکتل. وروسته ابراهیم ماسټر پیدا له لاسه ونیو او د خلکو له هجوم نه راووتل. چې یو څه ګوښې ته شول، ابراهیم وویل دا خو زموږ ترورزی انورشاه و. پیدا وویل بلکل هغه دی، خو رضا ول پوښتنه وکړو چې دا نفر چیرې لګېدلی دی. ابراهیم او پیدا له یو عسکر نه پوښتنه وکړه. هغه ورته ټوله کیسه وکړه چې دا څو کسان راغلي وو، په PRT مزایل پیر کړي وو، ورپسې امریکایانو سرخې کې پورته کړی وې او دا یو نفر یې ترې ویشتلی دی. عسکر کیسه داسې ټکی په ټکی بیان کړه چې پیدا او ابراهیم ته نور کوم شک پاتې نه شو. ابراهیم چې رنګ یې تښتېدلی او له وارخطایۍ لاره ترې ورکه وه، له پیدا مشوره وغوښته چې څرنګه وکړم. دا خو که هر ځای یې اور قسم مړ شوی، زما ترورزی دی، باید مړی یې یوسم او کورنۍ یې خبره کړم. خو ماسټر پیدا ورته وویل پام چې دا خبره له خولې راونوځي. که یو وار وپېژندل شو چې دا انورشاه دی، د موټا خان ولسوالۍ د فلاني کلي اوسېدونکی او د فلاني زوی دی، بیا یې حکومت پلټنه کوي، ټول معلومات یې رابرسېره کېږي او تر هر چا زیات موږ ته تاوان کوي، ځکه دی خو له موږ سره په کورس او انتخاباتي کمپاین کې هم ملګری و. حتی که دا ثابته شي چې زموږ د ټیم ملګری مسلح طالب ختلی، بیا که زموږ کاندید تر ټولو ډېرې رایې ګټلې هم وي، ناکامیږي. بل دا چې د ولسوالۍ او ولایت چارواکي هم په موږ شکمن کېږي او ټول کارونه مو خرابېږي. ابراهیم ژور چورت په مخه کړی و او په پښه یې ځمکه ګروله. په خیال کې یې خپله ترور یعنې د انورشاه مور تاوېدله چې ټولې هیلې یې په یوازینه زوی پورې تړلې وې. ماسټر پیدا غږېده، خو ابراهیم داسې چورتي و چې د هغه خبرو ته یې هېڅ پام نه و. له اوږدو خبرو وروسته ماسټر پیدا ابراهیم په دې قانع کړی و چې خوله پټه وساتي. شیبه وروسته د استخباراتو رئیس راغی. عسکرو خلک په خپلو ځایونو کېنول. د استخباراتو رئیس د جسد پښو ته ودرېد او خبرې یې شروع کړې. هغه د طالبانو لخوا د 3 شپې وړاندې حملې بیان یې وکړ چې د وطن دښمنانو په ښار باندې توغندیز برید وکړ،
تر څو یې وار بیا افغانان ووژني، افغانه مور کونډه او افغان ماشوم یتیم کړي. اما زموږ بهرنیو همکارانو په دې ځوابي عملیات ترسره کړل. څو تنه ټپیان او دغه یو جسد په میدان ترې پاتې شو او زموږ لاسته راغی. هغه وویل چې موږ د دغې شبکې سرک لګولی او هر څوک چې له دوی سره همکار دی ضرور به نیول کیږي او حساب به ورسره کیږي. د استخباراتو رئیس وروسته دا خبره په ډیر تاکید بیان کړه چې دا خلک چې یو ځای بل ځای حملې کوي او وطن خرابوي افغانان نه دي، دوی د پردیو استخباراتي شبکو مزدوران دي او د څو پیسو ګټلو لپاره دا کار کوي. رئیس وویل چې د خبرې نقد ثبوت همدا جسد دی چې دا 3 ورځې دلته پروت دی، خو په ټوله پکتیکا کې هیچا ونه ویل چې زه یې پیژنم یا مې چیرته لیدلی دی. له دې معلومه شوه چې سړی پنجابی دی او له پاکستان راغلی دی. په ناستو کسانو کې حاجي داود هم ناست و. هغه پرون له د انورشاه جسد لیدلی او پیژندلی و. له هغه ساعته په دې چورت کې و چې څرنګه وکړي، له چا سره خبره شریکه او نورو ملګرو ته یې څرنګه حال ورسوي. هغه نن بیا بازار ته راغلی و او عسکرو د لښتې په زور غونډې ته راوستی و. حاجي داود چې له پرون راهیسې یې سخت چورت خراب او سترګې له ژړا سرې اوښتې وې، کله چې د استخباراتو د رئیس دروغ او پوچې خبرې واورېدې حوصله یې له لاسه ورکړه. پورته شو او ویې ویل قومندان صاحب که اجازه وي یوه خبره به زه هم وکړم. رئیس خوشحاله شو چې شاید د ده د خبرو تایید به کوي. ورته یې وویل مهرباني وکړه ولې نه. حاجي داود په غريو نیولي غږ وویل ته خو وایې چې دا سړی پنجابی دی او په دې د ډېر دلایل هم وویل، خو زه هم یو څه تجربه لرم، خپل او بل پیژنم. که مې سر وهې یا مې بندي کوي خو دا قسم به درته وکړم چې دا نفر پنجابی نه دی، همدا زما او ستا وطندار، زما او ستا زوی او ورور دی. وایي تربور مړ کړه خو لمر ته یې مه غورځوه. تاسې هم دا دی مړ کړی، نور یې څه کوئ چې 3 ورځې مو لمر ته غورځولی او اوس مو ترې ډرامه جوړه کړې، خلک مو ورته راټول کړي او بیا قسمونه اخلي چې پنجابی مو وژلی. د حاجي داود له خبرو سره لږ شیبه ټول غلي شول او وروسته څو کسانو د ده په تایید وویل چې حاجي صاحب ښه خبره کوي. د استخباراتو رئیس نه پوهېده چې څه ووایي. چارواکي بې ځوابه غوندې معلومېدل. ماسټر پیدا چې دا صحنه لیده د ابراهیم غوښې ته یې خوله ورنږدې کړه او پوښتنه یې وکړه تا ما ته ویلي وه چې انورشاه له پېښوره مېلمه راغلی، ستاسو د ترور کور اوس هم هملته دی؟ ابراهیم د هو په ډول سر وښوراوه. ماسټر پیدا وویل ښه بیا یې نو ما ته پرېږده. له همدې سره پورته شو او له رئیس نه یې د خبرو نوبت وغوښت. ماسټر پیدا حاجي داود ته مخ کړ او ویې ویل موږ او تاسې عجیبه خلک یو، ږیرې مو سپینې شوې خو دوست او دښمن مو ونه پیژند. دغه د وطن دښمن چې وژل شوی اوس دلته پروت دی، نه دې کله لیدلی او نه دې پیژني، او بیا یې قسمونه اخلي چې دا زموږ وطندار دی او پنجابی نه دی. تا خو قسم واخیست، خو زه درته په طلاق وایم که به دا سړی له پاکستانه نه وي راغلی او کور به یې هم اوس په پاکستان کې نه وي، په ماتې ښځه په 3 کاڼو طلاق کوي. ټول غلي شول. ماسټر پیدا له کېناستو سره ابراهیم ته سترګه ووهله او وموسید. د ملي امنیت رئیس چې وپوهېد مجلس جنجالي کېږي ویې ویل زه خو وایم نور بحث ته ضرورت نشته. دا چې یو قسمونه اخلي چې دا پنجابی نه دی او بل طلاق اخلي چې پنجابی دی، یقینا زه هم حیران شوم، خو راځئ یو بل نوم ورباندې کېږدو. که پنجابی دی یا نه دی، اما دا خو به منو چې ګمنام یا ناپېژانده دړمار دی، ځکه دا 3 ورځې دلته پروت دی، هیچا ونه پیژند.